السلام علیکم and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله ستاسو به ټول جوړ او روغ یاست. د جمعې مازدیګرۍ ده، راوتلی یم د عینو مینې ښارګوټي ته، هغه رشترینه نقطې ته یې، نو دلته یو بلاګ درسره جوړومه، تاسو دا بلاګ راسره تعقیب کړئ. دا هم یو ډېر ښایسته مسجد ده، لکه د ترکیې د استانبول په رقم. نو دغه هم د خلکو د ناستې ځایونه دي. دوی څه وایي، زما څه غوښتنه لري که څنګه؟ یا نیک کوم ژوندی اوسې، ډېره مننه. خیر اوسې، زه داسې ګرځم، دا به څنګه وخورم په ولاړې؟ دغه یو ګوله راکړه په ډوډۍ کې، یوه ګوله به وخورم. ویډیو کې مې راوستلی، ډېره مننه. یوه ګوله راکړه، فقط یوه ګوله. ډېره مننه. خیر اوسې، خیر اوسې، ژوندی اوسې. نو دغه هم د دغو ځوانانو ځواني وه زما سره. یاره بیخي خوندور ده. ډېره مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې. السلام علیکم. نو زه هم دا د ځوان چې ځواني را سره کړې وه، په دغه باندې مصروفه شوم.
تاسو خو دا خلک چې وینئ نو چې څونه دی دلته ساتیرۍ کوي. څه کوئ؟ دا هم ستاسې سر ده دا کاکړي چې ته راغلي یاست؟ ساعت مو تېر ده ډېر که لږ؟ ما هم بیخي ډېر په پښو رالم په دې خاطر چې ما تاسو دا خلک ووینئ چې څنګه دوی د جمعې ورځ لمانځي دلې په افغانستان کې. دغه هم یو د ټاپترینو ځایو څخه د پاینون یعنې چې پر دا نقطه باندې بیخي ډېر راشي. ډېر خلک راغلي دي ماشاءالله. وعلیکم السلام. دغه یو بل سایډ د دروازې چې دي دا دواړو ته ډېری خلک کښېني.
تاسې یې وینئ دلته شاوخوا بیخي ډېر خلک ناست هغه د رش لکه تاسې د دا شاخ زه به بېرته ولاړ شم هاخوا تا خواته به بیا ډېر رش نه وي دغه یې صرف یو ځای نو خدای دې وکړي ستاسو دا فضا لیدلې د جمعې د ورځې او خوند مو ورباندې اخیستی دې خواته بیا دا ده خوراک شیان خرڅېږي سیمې زه را روان شوی وم تقریبا لا هغه غټ فوارس نو بېرته هلته را وګرځېدم دغه ټوله ساحه مې در باندې ولیدل وعلیکم سلام دی ما ته دا درېیم وار ده چې سلام راشي نو تر دې رشترینه نکته عینو مینه کې بالا نسته دغه یې دغسې خو خلک هر ځای کښېني خو دغسې هغه دغه یې رش نکته ده دا و زموږ د جمعې د مازدیګر د عینو وینې ولاګ خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی یو بل باغ پورې ما ته راکړي اجازه ښه وخت ولري د الله په امان بای بای